السلام علیکم ناظرین، زه مواجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن درته د پاکستان د سیاسي صورتحال په حوالې سره وایم چې پاکستان کې سیاسي سرګرمیانې چې کومه دي دا څنګه روانې دي او پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده دې سره داسې سلوک ولې کېږي او باقي پارټیانو چې کومه دي ته اجازت میلاو شوې ده او پاکستان تحریک انصاف باندې دومره زیاتې پابندیانې ولې دي نه دا نورې پارټیانې چې کومه دي هغې ته بالکل ازادي میلاو شو ده، نه د هغې دپاره څوک ودرولو والا شته او نه د هغې د بینر د غورځولو دپاره څوک شته او نه د هغې د پوسټر د شلولو دپاره څوک شته او نه د هغې سیاسي دفتر جلا وهلو والا یعنې سوځولو والا څوک شته او نه د هغې رشته داران چې کومه دي هغې یرولو والا څوک شته. که چېرته شته نو دا صرف پاکستان تحریک انصاف دپاره شته، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې څومره خلک موجود دي یا د پاکستان تحریک انصاف سره چې څومره خلک محبت کوي یا د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان سره چې څومره خلک دي د دې نه دا نورې پارټیان چې کومه دي دا ډېرې زیاتې یېرېږي. که موږ د پولیس په حوالې سره خبرو کوو، پولیس ګردي چې کومې ته وایي هغه په پاکستان کې بالکل خپل انتها ته رسېدله او بالخصوصا په پنجاب کې خو دا بالکل انتها ته رسېدله، خو د دې سره سره په خیبر پښتونخوا کې دا حالات اوس شروع شو دي او دا حالات چې کومې دا بالخصوصا په هزاره ډویژن کې دي چې په هغې کې ایبټ آباد، مانسیرا، هریپور او دا علاقې راځي، ځکه چې هلته هم د پنجاب شانته حالات دي، ځکه چې میاں محمد نواز شریف صاحب چې کومه دی هغه د دغه ځای نه الیکشن کې حصه اخیستې ده او هغه به دا ځل د دلته نه الیکشن کې حصه اخلي او دلته نه به دوی الیکشن ګټي یا به بیلي د دې به فیصله په مانسیرا کې کېږي. دلته چې کوم خلک دي هغې نه د ګن پوینټ په ذریعې باندې چې کومه دی د هغې دستربردار کوي، هغې ته وایي چې تاسو د دې الیکشن نه سینډ وکئ یا په تاسو پاکستان تحریک انصاف پرېږدئ او په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شئ. چې کله دوی دا خبره نه مني د هغې نه بعد چې کومه د دوی رشته داران چې کومه دي دوی تنګولی کېږي. که چېرته د دوی د رشته دارانو په وجه باندې دوی پاکستان تحریک انصاف پرېږدي چې دغه هم ونه شي، د هغې نه بعد چې کومه دی بیا د دوی کاروبارونه چې کومه دي هغه تباه کېږي. چې هغه هم ونه شي نو بیا د هغې نه پرسنلي چې کومه دی په دوی باندې اټیک کېږي او دا حالات چې کومه دي په پنجاب کې خو ډېر زیات انتها ته رسېدلي، خو دا اوس په خیبر پښتونخوا کې هم شروع شو دي. که پنجاب کومه یوې ضلعې ته یا کومې علاقې ته لاړ شي هلته به دا حالات ته ویني او دا سیاسي انتقام چې کومه دی دا به هلته د دې مثالونه تاسو ته میلاویږي. که تاسو باولپور ته ځئ، که تاسو لاهور ته ځئ، که تاسو تلګن ته ځئ، که تاسو سرګودې ته ځئ، هر ځای کې به تاسو ته دا سیاسي انتقامي دا صورتحال ملاویږي. اوس راځو د پاکستان موجوده صورتحال چې کومه دی په دې وخت کې پاکستان عوام چې کومه دي د پاکستان تحریک انصاف سره یو ځای شوي دي او دا پاکستان تحریک انصاف په هیڅ حالات باندې پرېښودل نه غواړي، خو د دې باوجود چې کومه دی د پاکستان مسلم لیگ چې کومه رهنماګان دي یا کومه امیدواران دي دا هغوی د طرف نه چې کومه بیانونه را روان دي هغه چې آخر دا څه روان دي دا چې کومه دي د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه رهنماګان دي دوی ښکاره چې کومه دمکیانې ورکوي او دوی وایي که چېرته په 40 ګنټو کې دنده تاسو پاکستان تحریک انصاف پرې نه ښودو او په مسلم لیگ نون کې شمولیت اختیار نه کوو نو تاسو ته به هغه عبرتناک شکست درکړلی شي چې دا عبرتناک شکست به تاسو ټول عمر یاد ساتئ. او په د دې هر څه باوجود چې کومه د هر څه لیدلی کېږي خو څوک موټو ایکشن هم نه اخلي او الیکشن کمیشن چې کومه دی دا اوده شوی دی او په هغه خوب ودلی چې د دې د پاسېدو اړو څه سوچ هم نشتي او لاډله کمپنۍ چې کومه ده هغې اوس هم د هغې هغه خپې لاس چې کومه دي دا پړسېدل او دا تصور تاسو نشئ کولی چې په دې حالات کې هم د دې خپې او لاسونه داسې پړسېدلی شي. پرون د سپریم کورټ چې کومه فیصلې راغلي په هغې کې 15 پلیرز چې کومه دي دا میدان ته راغلي دي او دا ډېر زیات اهم دی او د پاکستان د سیاست دپاره او بالخصوصا د پاکستان تحریک انصاف دپاره چې په هغې چودھري پرویز الهي صاحب دی، ځکه چې دوی ډېر مشکلات برداشت کړو د هغې نه پس او عمر هم چې کومه دی د دوی ډېر عمر رسیده شخصیت دی. میجر طاهر صاحب چې د دې هم څه پهچان کولو ضرورت نشته ځکه چې د دوی هم ډېر زیات کردار شي. شوکت بصره صاحب دی، عمر اسلم صاحب دی، صنم جاوید صاحبه د دا چې کومه دا به تقریبا راتلونکي ډېر وخته پورې به د پاکستان د خبرونو یو سرخي وي، ځکه چې دوی په کومه طریقې سره دا مقابله وکړه داسې یوه هم زنانه نشي چې هغې په داسې طریقې سره مقابله کړې وي. او اوس چې کومه دا مقابله به کېږي کل عام به کېږي او په هر حال کې به دا کېږي او روانه هم ده دا مقابله، خو د دې باوجود چې کومه جعلسازي چې کومه د پاکستان تحریک انصاف سره شروع شو ده او دا جعلسازي چې کومه دا جعلي امیدواران چې کومه د پاکستان تحریک انصاف خلاف چې کومه دا په میدان کې راوستلی شو دي او هر یو جعلي امیدوار چې کوم هغه د عمران خان صاحب نشان د ځان سره لګولی دی چې زه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار یم.
اوس مخکې تاسو ته یو بل خبر دو چې دا د دانیال عزیز صاحب په حواله سره چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه د ځل ټیکټ نه دی ورکړی او دا د پاکستان مسلم لیگ نون ډیر اهم رکن او امیدوار خو دا ځل چې پاکستان د استحکام پاکستان پارټۍ سره چې دوی کوم سیټ ایڈجسټمنټ کړه دا هغه د وجه د ټیکټ نه دی ملاو شوی نو هغه دا ویل دي چې مینول پلان چې کومه راایستل شوی وای په هغه کمیشن چې کوم وزیر وو ول هغه وینا و چې په 2023 او 2022 کال کې چې کومه ده یعنی پر راتلونکي یو کال کې به د مهنګای او ستن چې کومه ده به 19% پاتې کیږي لیکن هغه ویل چې دا هغه باوجود چې کومه ده 10% نه هم واغختله هغه ویل چې دا 300 غنا زیاته چې کومه ده هغه د امید نه په بار لاړه او د علم هم نه چې دا مهنګای به دومره زیاته په بار تل شي بیا هغه مزید ویل چې کمیشن خو نه د دې سب بندوبست کړو او نه د دې لپاره سپلین جوړ کړو هغه ویل چې زمون خواته چې کومه حلقه ده پای کې مسلم شاه صاحب ورکوټ ورو چې کومه ده هغه چې کومه ده اوچت کړه شوی ده ځکه چې هغه هم د دې حلقې نه کینډیډیټ وو هغه چې پرون دلته یو آزاد امیدوار چې کومه ده هغه هم یو پریس کانفرنس کړو په هغه کې هغه ویلو چې دا هغه سره اخر سره روان دي او په موجوده ټیم کې دا هغه سره سکیږي هغه مزید دا هم ویل چې سلور ایم پی ګان چې کومه ده د الیکشن د ستربردار شو دي او هغه په الیکشن کې حصہ نه لې ځکه چې دا لاډلې چې کومه دا دوباره چې کومه دا هغه تباہی خوري چې کومه سوچ هم نشي کېدای او کومه تباہی چې د مخکې کړو د تاسو په خپل ذهن کې ځکه وساتئ چې ان پی حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت تاسو یاد وساتئ او د زرداری صاحب چې په هغه وخت کې بالخصوص د پښتنو سره څه شو دا ټوټل اساس تاسو مخامخ دي او باقي مولانا صاحب چې کومه هغه سره پیرس ده د مشرف صاحب په زمانہ کې بیا غوړل چې پرون دلته یو واقعیا داسې شو دا چې د هغه په پورا علاقې کې څوک منل ته تیار کېږي هم نه هغه ویل چې دا واقعیا چې کومه د محمد اقبال صاحب باندې چې کومه په هغه جوړولو کوشش کیږي چې په هغه باندې فایرینګ شوی دی هغه چې اته لاس کسان داسې چې دروازې وهي او ال د خلک چې کومه دی هغه یې روي او هغه ته وایي تاسو احسان اقبال صاحب ته زړه د تبه اوټ ورکوي بیا هغه ویل چې دا کسان چې کومه دا چې بیا کله چوت کړی شي نو د معلومه زینو ته وړل شي او بیا دا غوینه ریکارډینګ وکړل شي او په ریکارډینګ کې هغه ته دا ویل شي چې تاسو دا وایي چې موږ خو پولیس نه یو چوت کړ او موږ په خپل مرزي سره راغلی او 2-3 ورځې چټای مناوهلو د پاره راغلی او خپل چټیم چې کومه دا هغه مناو کړو واپس زو د مسلم لیگ تاسو خدا ویل چې د مسلم لیگ نون ناراض رکنو نو کې د شدیو چې کومه ده د دې وجنه په پاکستان مسلم لیگ نون باندې د الزامات لګولي یا په موجوده صورتحال باندې اوس راځو چې کومه موجوده امیدوار د محسن رانجا صاحب چې کومه د سرحدونه پاکستان مسلم لیگ نون هغه چې کومه سریام دمکیانی ورکي او ډېری عام د دمکیانی هغه ورکي دا هغه سره یو کس ولاړو چې هغه سره لاس هم ملاو کړو او دا هغه په وګ باندې لاس هم اچوي او په هغه کې دا ول چې دا زما محبوب ورور دی او هغه مزید ول چې دی اوس زمون سره دی او دی زمون سره شمولیت اعلان هم کړی دی هغه ځکه تاسو ټول ته دا وایم چې دا زمون لپاره قابل احترام دی او دا به زمون سره شامل شوی دی او ان شاء الله وای چې نن نه بعد چې کومه دا به زمون د سر تاج وي او وای که څوک چرته په غلطۍ سره یا په ویره سره چې کومه ده که چرته دیو پریشان کی وای موږ ته پریشان کول هم راځي چې موږ څنګه خلک پریشان کوو او وای چې تاسو که چرته په نون لیکي شمولیت ونه کوم تاسو ته هغه سبا تاسو سره وشي لکه څنګه چې د محبوب ورور سره شوی دا تقریر د په پنجابی کې ما کوشش وکړ چې څومره په زپودم ما دا پښتو ته ترانسلیټ کړو مزید بیا هغه وای چې ما خو چرته داسې سیاست هم نه کړی وای که دلته زموږ سره نږدې ملک صاحبان دي چې هغوی هم خپل اشتهارونه لګول دي او دا د دوی یو سیاسي حق دی خو هغې چې داسې یو فلم یم چې ښکاره کېږم نه داسې په ظاهره خو زه صرف خندا کوم خو د دندې نه زه یو پوره فلم یم مزید هغه ول چې تاسو سره سلیریش ګنټې دي که چرته تاسو په دې سلیریش ګنټو کې د خپل بینرونه چې کوم دي دا راکوز نه کړل او تاسو پاکستان تحریک انصاف پرې نه خو دا په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت ونه کو نو هغه ول چې هغه کوم کسان چې ما ودرول دي هغه ته به صرف اشاره وکم بیا به دا غینه پس تاسو خپل انجام ووینئ دا غینه مخکې سلمان اکرم راجا صاحب چې کومه ده هغه د جعلي امیدوارانو په حواله سره یو آگاهی مهم یو آگاهی ویډیو شایع کړل په هغه دا ځکه چې دا هغه د حلقې لاندې چې کومه ده میا محمود رشید صاحب دی چې هغه موجوده وخت کې په جیل کې دی هغه صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی او دا هغه په ځای باندې یو جعلي امیدوار چې کومه ده هغه راوړل شوی دی سلمان اکرم رانجا صاحب دا هغه په حواله سره ویل دي دا هغه تاسو ویډیو کته شي زه صرف دا هغه الفاظ تاسو مخې ته اقدم
سلمان اکرم راجا صاحب چې کومه دا امیدوار دی د ان 128 پی ټی آی نه د جانب نه هغه دا بیان ورکړی چې سلمان اکرم راجا صاحب امیدوار د ان 128 پی ټی آی د جانب نه هغه اهل عیان علاقه چې کومه پی پی 169 ته هغه ول چې مخاطب یم هغه ول چې ماته اطلاع ملا شو دا چې میاں محمد اقبال صاحب چې کومه هغه خپل ځان چې کومه د پی ټی آی امیدوار چې کومه دا ظاهر کړی دی او د دې حلقې نه دی دا ځان ظاهر کړی دی او په دې حلقه کې دی فلیکس چې کومه دا لګولې دي او په هغه باندې زما تصویر هم اویزان کړی دی هغه ول چې دا گزارش کول غواړم چې دا سراسر زیاتی ده او د پی ټی آی د جانب نه په حلقه پی پی 169 کې د یو سل او یو کم او یو امیدوار چې کومه دا صرف او صرف میاں محمود الرشید صاحب دی او هغه مزید دا هم ویل دي چې چرته بل یو څوک د پی ټی آی امیدوار د حلقې نه ځان ظاهروي نو دا به غلط بیاني کوي او د پی ټی آی په افیشل پلیټ فارم یا ایکس ټویټر ته تاسو تل شي دا غزنه دا تاسو کنفرم کولای هم شي دا سره پاکستان تحریک انصاف سره ځکه کیږي ځکه چې پاکستان عوام چې کوم اداره پاکستان تحریک انصاف سره دي او دا پاکستان تحریک انصاف په هیڅ حالات باندې نه پریدي د دې نه بعد چې پاکستان کوم غټ دانشور دي هغه به دا هم ویل چې په خارونو کې خو پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ شته د په خارونو کې پاکستان تحریک انصاف وټران شته ده خو په کلو کې نشته ده او په کلو علاقو کې په پاکستان مسلم لیگ نون غټي ځکه چې آلته وډیرا سیستم ده او آلته چې کومه ډیکټیټرشپ یا الیکټیبل چې کوم دي هغه به دالتنه غټي خو کچرته پرون منګه د جنوبي پنجاب او د خیبر پختونخوا د درګۍ کې چې کوم دوه جلسې شوې دي چې د تمون کله وګورو نو تاسو به حیران شئ چې پاکستان تحریک انصاف سره په موجوده وخت کې هم څومره خلک موجود دي زیاتره به دا سوچو چې دغه علاقو کې چې کوم د الیکټیبل چې کوم دي دا ډېر زیات اهم دي او دغه علاقه کې چې کوم فیوډالیزم سیستم دی او دلته به الیکټیبل چې کوم دي دا به میدان وهي خو کومنګ ګورو په جنوبي پنجاب کې چې پرون کومه جلسه شو دا الته یو مرکزی رهنما هم موجود نو خو دا هغه باوجود چې کومه دغه دغه لوکل چې کومه رهنما موجود او هغه مخاطب شو د خلکو ته اول تاغه تډیر زیاتره شو هغه ویلې هغه بلاول بټو صاحب مخاطب کو هغه ته ویل چې عمران خان صاحب چې کومه کسان ته سترګې راایستل وی چې هغه امریکا وا هغه په افغانستان خلاف په پاکستان کې اړه غوښتله هغه مرد مجاهد والته ودرېدو او هغه ورته هغه فکری استعمال کې چې کومه په پاکستان کې مشهوري شو دي هغه فکرو کې هغه ول چې ولې مونږه سه غلامان یو چې تاسو هغه به مونږه منو او مزید هغه د ابسولوټلی نت په حواله سره هم خبرو کړه چې تاسو ډېر ښه خبر یې دا د کوټا دوه په هغه کې دا مرکزی رهنما موجود نه وو خو دا چې کوم لوکل رهنما وو ځکه چې مرکزی رهنماګان چې کوم دي یا خو پوسټ چرته پټ شوی دي یا لاندې په تهانو کې موجود دي یا پولیس په هغه ورپسې دي یا دی بار ملک ته تښتېدل دي بیا راځو میا اظهر چې کوم یو سینیئر سیاستدان هم دی او دا د حماد اظهر صاحب والد صاحب هم دی هغه په یو حلف ورکړه دی او هغه ویلي چې هغه چې کوم ویل هغه تاسو مخ تقدمه هغه ویل چې ځا الله تعالی غوا جوړول غواړم په 8 فروری په 2023 کې نه بعد چې کله ام پی منتخب شم دا غینه بعد به د خپل قائد عمران خان صاحب او د تحریک انصاف سره وفا چې کومه دا نباوه هم او د خپل حلقې د عوام چې احساسات کوم دي هغه ته به اس قسمه ټیس یعنی نقصان نه رسوم هغه د عهد کوم چې زه په اس قسمه سیاسي دباو یا لالچ کې نه راځم او زه پاکستان تحریک انصاف کې ځان شاملوم مزید چې څنګه پاکستان تحریک انصاف هغه نور امیدواران چې څنګه الته مزید کوم حاله په خلی نو هغه تاسو کتلم شي او تاسو اوریدلی هم دي نو مزید هم د سره معلومات یا تاسو مخ تقدم د بلی ویډیو پوری ماته اجازه ترکې د الله په امان